پېښور پوهنتون کې د وتلي پښتون خبریال ارواحاد رحیم الله یوسفزي په یاد کې غونډه را جوړه کړې شوې وه چې پکې د رحیم الله یوسفزي د کورنۍ غړو ترڅنګ د یونیورسيټۍ استادانو او محصلینو ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو ته خپل وینا کې ارواحاد رحیم الله یوسفزي زوی ارشد یوسفزي ویل پلار یې د ژوند اخري ساګانو پورې د اعلی اصولو لاندې د صحافت چارې ترسره کړي او د خبریالۍ میدان ته راتلونکي پښتنو ځوانانو دپاره د لارښود حیثیت لرو. بیا د هغوی د ژوند اخري چې کوم ماته څه ښودنه وه یا لیکچر و نو هغه زه په کابل کې وم د هغوی د مرګ نه 3 ورځې مخکې او ما ورته وویل چې داسې زما د مشرانو سره ملاقاتونه وشو د طالبانو نو ماته وویل چې دغه شانتې به خپل کام ځان ساتئ او داسې سوالونه په دې انداز کې کوئ داسې به خپل ځان پرزنټ کوئ نو ډېر مختلف هغوی ماته په دغه وخت کې هم خبرې اترې وښولې چې په میټینګز کې د ناستې پاستې هغه آداب ماته نور هم په ښه طریقه باندې واضحه شو. زه فکر کوم چې رحیم الله یوسفزي چې هر چاته هم ښودنه کړې د صحافت نو هغه ته د خلوص سره د زړه د مینې نه ښودنه کړې ده هر وخت یو ته حقایق بیانولو یا د حقایق زده کولو طریقې ښودلې دي. سینیر پښتون خبریال او د افغانستان په چارو نظر ساتونکي رحیم الله یوسفزي د روانې میاشتې په 9مه نیټه د ورپېښې کینسر ناروغۍ له کبله حق رسېدلی او خپل پلرني کلي کې خاورو ته سپارل شوی و. د پېښور پوهنتون د صحافت څانګې مشر پروفیسر فیض الله جان وایي نن سبا په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې خبریالي کول یو لوی ازمیښت دی ځکه چې دلته ریاستي ادارې ځانګړې دلچسپي لري. نوموړي وویل رحیم الله یوسفزي پښتنو ته صحافت د عزت وړ شوبه پیژندلې وه. د هغوی خپل کمیټمنټ د خپل پیشې سره خلوص او د سیمې به زه دا وایم د خدمت خو د هغې نه علاوه دا یو داسې خصوصي غونډې کې حالات مو په دې سیمه کې لکه افغانستان ته سوویت یونین راننوتی او بیا پاکستان سعودي عرب او امریکې په شریکه باندې هلته د جهاد په نوم باندې یو پروګرام روان کړی یو انټرپرایز روان کړی چې د هغې د وجې نه دا پېښور او داسې د پښتونخوا نور ښارونه هغه لکه ډېر اهم وګرځولی شو نو هغې یو موقع پیدا کړه چې یاره پښتانه صحافت طرف ته راشي. د پېښور پوهنتون یو بل استاد حسین شهید سهروردي وایي د افغانستان او دې سره تړلي د پاکستان قبایلي سیمو کې همیش حالات کړکېچن پاتې شوي او په یو بلې اغیز لرلې نو ځکه نړیوالو د نظر لاندې پاتې شوي دي او دا چې ارواحاد رحیم الله یوسفزي هغه شخصیتو چې له دې سیمې څېړنه په غوره ډول کولی شوه. مونږ ته داسې ښکارېده چې یو کس و هغې کمنټس افغانستان باندې ډېر بھرپور ډېر بهترین راتلې نو یو زمانه کې زه چې ته صدر کې تېرېدم نو د نیوز آفس بهر چې دی رحیم الله صاحب ولاړو نو ما نه پېژندله دا د 1995 خبره ده نو یو کس ما سره ناست و هغې ما ته اشاره وکړو چې دا سړی پېژنې ما چې جي نه زه نه پېژنم چې دا سړی چلته پھرته افغانستان دی دی فنګر ټپس باندې چې دی د افغانستان ټول واقعات کسان او چې کم څه کېږي هلته دا هغې ته پته دی دې ته صرف وینا وکړه چې افغانستان کې دا روان دی بیا به تاته دا وایي چې راتلونکو څو میاشتو کې اوس به دا کېږي. د غونډې ګډونوالو اخیره کې د ارواحاد رحیم الله یوسفزي ته عقیدت پیرزونې وړاندې کړي او د هغوی د بخښنې دپاره په جمع دعا وکړه. عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.